اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګی ټي وی ګرام خطرګو السلام علیکم. زم تاسو قربا جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نظر خان له تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ګرانو خدونکو دا وخت کې منګه راغلیو هریچنتا دا وخت منګه د یو بل مشر ډېر خوږجبي او ډېر ښه شاعر سره نن یو مرکه کو راغلیو دا غوي په خوا کې ناسیو. امیرزاده مسکین صاحب زمنګا ملمه دي هغوی سره هم تاسو تعارف کو نو بیا ان شاء الله دا غوی نه کلامونه اورو. جی په پروګرام کې تاسو تار کړی وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټي وي مرګرو ته ټول ټیم ته د زړه د اخلاص هر کله او په خیر علیهم د دوی شکریا ادا کوم چې دوی مونږه رااله د خپل قیمتي وخت نه وخت وستو. خدونکو امیرزاده مسکین صاحب تاسو ته چې خپل تعارف مختصر شان وړاندې کو ناراضي چې دا غوینه س کلامونه وورو تاسو ته مزه واخلې موږ هم ته مزه واخلو. جی مسکین صاحب د غزل مخ کې یو شعر عرض دی چې ستا د قدم خورې کرانجي شي زما سترګولا ستا د قدم خورې کرانجي شي زما سترګولا نو اله به دنیا په غړېدلو سترګو ووینم. ستا د قدم خورې کرانجي شي زما سترګولا ستا د قدم خورې کرانجي شي زما سترګولا نو اله به دنیا په غړېدلو سترګو ووینم. او غزل دی چې زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او منم چې سترګې زیړې رنګ مې زیړ لکه زعفران شو منم چې سترګې زیړې رنګ مې زیړ لکه زعفران شو خو ایستلی د یار سترګو یم خمارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او دا نن چې زه بدحاله لیونی سرې ګریوان یم دا نن چې زه بدحاله لیونی سرې ګریوان یم ملګرو ستي کړی یم هغه سترګو ګلالو دا نن چې زه بدحاله لیونی سرې ګریوان یم ملګرو ستي کړی یم هغه سترګو ګلالو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او دا نن چې زه په لویه لار کې ناست یم ځان جاړم دا نن چې زه په لویه لار کې ناست یم ځان جاړم کومه انتظار د هغې لارو پخوانو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او نه تبه نه ټوخی نه مې بریښونه نه سردل شته نه تبه نه ټوخی نه مې بریښونه نه سردل شته دا رنګ چې مې زیړېږي دا د یار په نه راتلو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو او ډاکټره که مسکین سره احسان ورورولي کې ډاکټره که مسکین سره احسان ورورولي کې نو راوله اشنا وله سلګیه د شورو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو زه بیمار د عشق نه رغېږم په دارو ډاکټر علاج مکوه زما د اسویلو. ډېر ښه جي ډېر الله. او دویم غزل نه مخکې یو شعر دی چې که امتحان د مینې اخلي راشه بیا یې واخله که امتحان د مینې اخلي راشه بیا یې واخله مسکین هغه مسکین دی بدل شوی نه دی. او غزل دی چې بدنام د عشق څه تهمت خو نه دی بدنام د عشق څه تهمت خو نه دی او چې رسوا نشي محبت خو نه دی او ښکليه ښکلا دې په ما مه خرڅوه ښکليه ښکلا دې په ما مه خرڅوه دا سرې لمبې دي څه جنت خو نه دی او چې رسوا نشي محبت خو نه دی. او منم او حسن پرست یمه خو دومره نه یم حسن پرست یمه خو دومره نه یم وفا کول ستاسو عادت خو نه دی او چې رسوا نشي محبت خو نه دی بدنام د عشق څه تهمت خو نه دی چې رسوا نشي محبت خو نه دی او که خفه کېږي نو خفه شه که نه که خفه کېږي نو خفه شه که نه یاری کول کار د مینت خو نه دی او چې رسوا نشي محبت خو نه دی او یاره مسکین ته که انکار دې وکړو
یار مسکین ته که انکار دې وکړو نو بل به پیدا شي څه قیامت خو نه دی نام د عشق یار مسکین ته که انکار دې وکړو یار مسکین ته که انکار دې وکړو نو بل به پیدا شي څه قیامت خو نه دی او چې رسوا نشي محبت خو نه دی ډېر ښه جي یو بل غزل سره شریکوي جي جی غزل دی چې جانان اننګو د سرې غوټۍ نیولې دي جانان اننګو د سرې غوټۍ نیولې دي یو څو غوټۍ تر کما جوړې نیولې دي او جانان اننګي د داسې ښکار سره هنار پیدا بد انار نکم که ګرځم په بازار د هر حشق د جون سره سلګۍ نیولې دي یو څو غوټۍ تر کما جوړې نیولې دي او انداز کې لږ د سترګو راته ګوره هېر مې نه کې انداز کې لږ د سترګو راته ګوره هېر مې نه کې ما سترګې ستا دیدن ته لیونۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي او حیران په لار کې ناست وم ما ویل چې یار به راشي حیران په لار کې ناست وم ما ویل چې یار به راشي ما لارې ستا دیدن ته پخوانۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي او غماز لاله دمکي راکړه چې سم شه سر به بیلې غماز لاله دمکي راکړه چې سم شه سر به بیلې غماز ته مې په لاس کې کټارۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي جانانه ننګو د سرې غوټۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي او جانانه او غماز لاله دمکي راکړه چې سم شه سر به بیلې غماز ته مې په لاس کې کټارۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي او مسکین امیرزاده وویل غماز ته توره واله مسکین امیرزاده وویل غماز ته توره واخله اشکانو خپل سرونه په سولۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي جانانه ننګو د سرې غوټۍ نیولې دي یو څو غوټۍ ترې راکړه ما جولۍ نیولې دي او زه یو میسج د خپلو پښتنو وروڼو ته ورکوم زما د ډېر وخت نه دا خواهش و چې زه د خپلو پښتنو وروڼو ته د ملګرو ته یو میسج ورکړم وروڼو هغه میسج دا دی چې موږ د لارې غاړې ته دوکان کوو موږ اینو چې ډېرې زموږ خویندې میندې زنانه په موټرسایکل باندې سوري د خپلو کسانو سره خو د هغې نه د لوپټه یا پلونه لاندې زنګېږي او د هغې خیال نه وي نو هغه پلونه یا لوپټه په تیلو کې په ټیر کې ونښلي او هغه د هغې ته ډېر لوی تکلیف ورسي ورمېږې مات شي مړه شي راپرېوځي خوږ شي نو زه خپلو پښتنو وروڼو ته ټولو ملګرو ته را میسج ورکوم چې کله تاسو هم زنانه د ډېرې مجبورۍ نه سړی زنانه په موټرسایکل باندې وړي خو که تاسو وړئ نو د لوپټې یا د پلونې مخکې نه ډېر خیال وساتئ چې دا لاندې راخوېږي نه او دا زنانه ته تکلیف ونه رسېږي ډېر ښه جي ډېر ښکلی میسیج و ډېر زبردست میسیج و ګرانو ښودونکو تاسو مسکین صاحب واورېدو ډېر زبردست ډېر ښایسته شعرونه وي میسیج هم ډېر ښه ورکو او موږ له پکار هم دي چې همدغسې وکړو ځکه چې دوی وایي چې موږ لارې طرف ته دوکان کوو نو د دوی خو به تقریبا چې روزانه همدغه روټین وي دغه بیینې د دوی مخې ته به څه داسې حادثات راغلي وي نو ګرانو ښودونکو موږ خو د مسکین صاحب نه ډېر ښایسته کلامونه واورېدل تاسو هم واورېدل امید دی چې تاسو هم ترې مزه اخیستي موږ هم ترې مزه اخیستې را نو انشاءالله په روان پروګرام کې به بیا د یو بل ملګري سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل او نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان